بطريقة محمد يا ربي كل دا مؤمن راشك يقول دا خادم كل دا مؤمن راشك يقول دا خادم كل دا بطريقة محمد يا ربي كل دا مؤمن راشك يقول دا خادم كل دا مؤمن راشك يقول دا خادم د سیلاب خیریه بنسټ له لوري د پلازمینې کابل ستاره شهر د واده تالار کې د بیلابیلو قومونو څخه د 50 تنه ځوانانو ډلهییز واده مراسم ترسره شول. په دې پر جوړ شوو مراسمو کې د ګډون پر مهال د امر بالمعروف وزارت نظامی مرستیال شیخ سعید احمد شهید خیل د واده ځوانانو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل نکاح د اسلام په طریقه او له اسلامي کلتور سره سم ترسره کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سنتو او د اسلام له اصولو څخه دي. چې د اسلامي فرهنګ او د اسلامي ثقافت او د اسلامي کلچر او د اسلامي کلتور یو مهمه برخه ده او په انسانیت کې د کورنۍ ژوند او د فامیلي ژوند اساس او بنیاد ده په کامله اسلامي کلتوري فرهنګي کلچري فضا او مراسمو کې چې له اوله تر آخره یا د علماو تعبیر له الف تر یا په تمام معنا په اسلامي کلتور پوښلې او محاطه ده دوی ته د دوی کورنیو ته د دوی والدینو ته او د دوی فامیل ته د دې مبارکي وایم. او زیاته یې کړه د اسلام دښمنان هڅه کوي چې په دې اسلامي ټولنه کې اصل اسلامي کلتور له منځه یوسي. ګرانو محترمو د غربي نړۍ د بشریت دښمنان د عدالت دښمنان د ښو اخلاقو دښمنان د ښو اعمالو دښمنان او د عفت دښمنان او د حلال اولاد دښمنان غواړي نن دغه اسلامي فرهنګ په دغه مبارکه خاوره کې چې افغانستان ده چې د شجاعت او د همت د اسلامي فرهنګ د اسلامي ثقافت د اسلامي عرفان او د ایمان د ښو اخلاقو او د ښو اعمالو او د اسلامي او بشري انساني حقیقي ژوندانه په فردي او اجتماعي په فامیلي او مدني لحاظ تعقوبیده غواړي د دې اسلامي فرهنګ لمن له دې خاورې ټوله کې. هغه وویل اوس زموږ خوښۍ له اسلامي احکامو سره سم لمانځل کیږي چې دا د خوښۍ ځای دی. ښاغلي شهید خیل زیاته کړه هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هر دین یې له ورکولو څخه عاجز دی. نو په همدې اساس په اسلامي کلتور ځانونه برابر کړي او خپلې ورځنۍ چارې له اسلامي اصولو سره سمې ترسره کړي. ای د موږ مسلمانو خوندو ای د موږ مؤمناتو خوندو ګورئ د غرب په تبلیغاتو د غرب په تخریبونو ونه غولېږئ. اسلام تاسو ته موږ کوم حقوق درکړي که په اقتصاد کې ده او که په اجتماع کې ده او که په تربیه کې ده او که په تعلیم کې ده هغه حقوق چې تاسو ته اسلام درکړي هیڅ دین هیڅ ښځې ته نه دي ورکړي. دغه راز ناستې ته د یاد خیریه بنسټ مسؤل ښاغلي سید احمد سیلاب هم خبرې وکړي او دا د خوښۍ مراسم د دعایې په ویلو پای ته ورسېدل. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. تدريب زمون تروح اصل اساس تکلک ایمان دی روزل تخبل وجود بحق بگران افغانستان دی او شکر خپلواکی د استقلال وطن آزاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی.